د سپېڅلي او مهربانه ذات په سپېڅلي نامه. قدرمنو اورېدونکو، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو، نن درته د ښکلا ناول یوه له درده ډکه برخه وړاندې کوم، په دې هیله چې تر پایه را سره مل پاتې سي او د خوښۍ وړ مو وګرځي. د هغې شپې په سهار مې څه لیکل چې د کور ټلیفون ته د سلطان زنګ راغلی. ور باندې بند مې کړ، بلې کوټې ته لاړم او هلته مې ورسره په ارامه خبرې پیل کړې. سلطان مې خبر کړ چې د مینې خبرې مې ګلالیز ما تر پلاره رسولي، خو هغه د دې پر ځای چې ورخطا سي ویې خندل او زیاته یې کړه: لیوني، هېڅ فکر مه کوه، زه وایم له دې ویرې به دې ټوله شپه په ویښته تېره کړې وي. هغه کار هم زما په خوښه سوی. ما خپله کورنۍ خبره کړې ده، غوښتل مې چې ستا پلار هم خبر سي. درېیمه ورځ له خیره جرګه درځي، ګوندې خدای به دې زما کړي. هغه وخندل، غږ یې لږ پیکا سو، بیا یې زیاته کړه: ورور او مور مې خوښ دي او زما دا پرېکړه ستایي. خدای دې وکړي چې هر څه سم ترسره سي. خو څه یادونه دې ته هم پلار ته وکړه. شرمېږم، زما او ستا د راتلونکي ژوند خبره ده، څه ټوکې خو نه دي او نه هم خدای مکړه کومه ګناه ده. هغه د عبدالله مکري سندره دې نه ده اورېدلې؟ او ما به تا ته درکوینه، زه تلوار کوم. هغه وخندل، خو ما د بخښنې په غوښتلو ټلیفون پرې بند کړ چې خبرې سمې نه دي. همداسې وسول. پلار مې هم په ټلیفون کې د سلطان له ورور امان الله سره چې په کونسلګرۍ کې مامور و او په امان سره یې شهرت درلودی، په دې اړه یې خبرې کړې وې. د هغوی جرګه چې 5 کسه ورغله. پرېکړه د هلمند په ځای د پېښور په دود او دستور وسوه او زما دسمال یې ورکړ. د هغه شیبو د خوښیو بیان کله هم نسي راتلی. زه د هغه چا په نوم سوم چې پرې مینه وم. درېیم ټولګی هم پای ته ورسېدی. زما او سلطان په یو ځای ګرځېدو، نور هیڅ نیوکه نه وه. خو پښتني احساس بیا هم د دې اجازه نه راکوله چې د هر چا په مخ کې دې خبرې وکړو. زه اوس د هغه کوزده نه وم او په درسونو کې مې یو د بل سره پوره سیالي کوله. ما ته ځان د دې نړۍ تر ټولو نیکمرغه نجلۍ ښکارېده. هغه ورځې زما د ژوند له ډېرو ښکلو او نیکمرغو ورځونه وې. لنډه دا چې په 4م کال په ارغېدلو، نو یوه ورځ وروسته زموږ واده هم په خوښۍ سره ترسره سو. زه د سلطان او سلطان زما سو. ما له دې نه پخوا د مینې ډېر داستانونه لوستي وو، خو پایله یې زموږ خلاف وه. دلته باید ووایم چې زما سره داسې الفاظ نسته چې د خپل پلار جان او ګرانې مور جانې ستاینه او مننه پرې وکړم. هغوی زموږ د زده کړې لپاره خپل وطن پرېښود او بل وطن ته مهاجر سول. هغه زما د خویندو او ورور لپاره خپله یوه برخه ځمکه هم خرڅه کړه، ځکه هغوی په یوه خصوصي لهسا کې زده کړه کوله. د مهاجرو په اداره کې هم ګڼ مهاجر زما د پلار له کارونو خوشحاله وو او هغه ورسره په وخت لازمه مرسته کوله. په هغه شپو کې له خوښۍ په جامو کې نه ځایېدم چې زه یې د خپل ژوند نیکمرغه ورځې شپې بولم. هغه په دې چې یو له پوهنځي نه 5م نمره فارغېدلم او بل دا چې خدای یو ښکلی پوه د ژوند ملګري را په برخه کړی وو. خو کله چې 5 میاشتې وروسته د واده په ورځ زما ډولۍ د سلطان کور ته روانېده، پام مې سو چې د لومړي ځل لپاره مې د پلار جان سترګې له اوښکو ډکې دي. هغه په ډېرو سختو ورځو کې هم نه و ژړلي او نه هم دومره خفه سوی و. د هغه اوښکو زما ور پام کړ چې د مور او پلار له هغه خوږې غېږې جدا کېږم چې د خپلې مشرې لور په توګه یې په پوره ناز او نورالو یې کړی یم. زده کړې یې راباندې کړي وې او داسې چاته یې واده کولم چې زما د خپلې خوښۍ ځوان او د خیالونو ملګری و. 1915 کال و. د پاکستان حکومت یو ځل بیا په جدي توګه له مهاجرو وغوښتل چې خپل هیواد ته دې ستانه سي، ځکه د هغوی په اصطلاح اوس په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت راغلی و. داسې هم ویل کېدل چې ټاکنې ترسره سوې، د کرزي حکومت آرامي راوستې او جګړه نوره پای ته رسېدلې. په راتلونکي یوه میاشت کې چې هر څنګه وي باید ټول مهاجر کمپونه خالي کړي. UNHCR هم د دغه میاشتې په تېرېدو خپل کارکوونکي وایستل چې ظاهراً یې د بودیجې کمښت او د کارونو سپکوالي بهانه کړې وو. په دغه کارکوونکو کې یو زما پلار هم و. په بله میاشت کې نامعلومو کسانو د پېښور د کونسلګرۍ د مامورینو پر یوه موټر حیات آباد کې ډزې وکړې. 3-4 کسان یې ټپیان سول چې یو پکې زما لیور امان د سلطان مشر ورور هم و. هغه هم د سلطان غوندې نیک انسان و، خو متاسفانه چې زخمونه یې کاري وو
او یوه اونۍ وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. ځوانه ښځه او 2 ماشومان یې موږ ته راپاتې سول. یوه شپه مې پلار زموږ کور ته راغلی. ویلي چې نور دلته نه پاتې کیږي او بیرته لښکرګاه ته ځي. هلته اوس پوره ارامي راغلې ده. د بیا رغونې کارونه پیل سوي او مکتبونه پرانیستل سوي دي. کار اهلي کار ته سپارل کیږي. سلطان هم چې د ورور مرګ ورباندې له حده زیات اثر کړی وو. له پېښوره یې نوره کرکه کېده او له پلاره سره مې تلو ته تیاری وښوده. وروسته یې هغه موسسې ته چې د پکې په ښه پوست کار کاوه استعفا ورکړه. ما ته یې ویل چې دنده درته پیدا کوم، خو مور یې زما خوښې د دې مخالفه وه چې په پردي ملک کې دې دنده واخلم. 15 ورځې وروسته د نورو مهاجرو سره زموږ کډې هم د هلمند په لور روانې سوې. دومره وخت هم پر دې وځنډېدو چې د ورور او خوندون تعلیمي اسناد مو نه جوړ سوي. سلطان ته کونسلګرۍ دا وړاندیز هم کړی وو چې د امان پر ځای دنده اجرا کړي، خو د سلطان دا دنده نه خوښېده او ویلې چې زه یو ډیپلوماټ نه بلکې ادیب یم او په خپله برخه کې باید استعداد وازمایم. یوه شپه ناوخته د تورخم له پولې واوښتو او ډېره موده وروسته راباندې د خپل وطن هوا ولګېده. وړاندې د پولیسو تر څنګ د بهرنیو سرتیرو ټانکونه هم ولاړ وو. له هغه ښاره وتم چې ما مینه او زده کړه پکې کړې وه. سلطان ته مې وکتل چې سر یې زما پر اوږه ایښی وو او په ارام خوب ویده وو. 2 ورځ لښکرګاه ته ورسېدو. ځای ځای د بیا رغونې کارونه هم روان وو، خو هر ځای بهرنیو سرتیرو هم کلکه تلاشي کوله. د بهرنیانو په بمباریو کې او د طالبانو په حملو کې هغه کسان وژل سوي وو چې موږ په لښکرګاه کې پیژندل. 2 ورځې موږ هم د خپل پلار په کور کې تیرې کړې. وروسته د سلطانو د خپل کور ته ولاړو چې کاکا یې مخکې له مخکې ورته خالي کړي وو او ځینې وران ځایونه یې رغولي وو. دلته حالات هغسې نه وو لکه په پېښور کې چې ویل کېدل او یا مو له راډیوګانو اورېدل. خو یوه خبره چې زما لپاره په زړه پورې وه هغه دا وه چې د نجونو لپاره په لښکرګاه کې څو ښوونځي رغول سوي وو چې په تورو جامو او سپینو پوړونو کې ګڼې نجونې ښوونځیو ته تللې. پلار مې څو ورځې وروسته بیرته د لښکرګاه په محکمه کې دنده ترلاسه کړه. سلطان ته د ولایت په مقام کې ډېر ژر د انګلیسي ژباړن او مطبوعاتي کارکوونکي په توګه دنده پیدا سوه. ما هم په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي دنده واخیسته. 2 میاشتې وروسته زما او د سلطان د مینې لومړۍ لور پیدا سوه او نوم مو پرې شګوپه کښېښود. شګوپې یې زموږ د مینې وږمې خورې کړې. په کور کې مې له مودو وروسته د یوه ماشوم د ژړا غږ اوچت سو او په موږ له یوې خوږې سندرې نه هم خوږ لګېده. د سلطان په مخ به بیا هم د حیا څپه خپره وه. کله به یې چې زما په غېږ کې شګوپه ولیده نو مسکی به سو او مخ به یې بلې خوا ته واړاوه چې ما ته به یې د پوهنتون د وخت د ناشنایي وختونه سترګو ته ودرول. خو زما د لیوره امان کونډې او د هغه وړو ماشومانو تنکۍ څېرې دغه خوښي تر خپل سوري لاندې راوستې وه. که څه هم سلطان هره شیبه هڅه کوله چې دغه 2 ماشومان خوشحاله وساتي او له هر چا نه ورباندې پام وکړي. د دې سره سره شګوپه لاس په لاس ګرځېده. ډېرو نازونو او ښې پالنې پلرنې او مورنۍ مینې داسې وخوړوله چې په 4-5 میاشتو کې د یوه کلن ماشوم غوندې ښکارېده. خو له بده مرغه چې د کال 1905 د نیمایي وروسته زموږ له کورنۍ څخه چې له ټولې لښکرګاه څخه خوښۍ لمنه ټوله کړه. په څو ځایونو کې امریکایانو بې رحمانه بمبارۍ وکړې. یوه ورځ د امان کونډه له خپلو ماشومانو سره مرجې ته د خپلې پلارګنۍ یوه واده ته تللې وه. خو یو تصادف دا و چې د شپې پر واده بمباري وسوه. سهار خبر راغلی چې په بمبار کې 100 کسه وژل سوي دي چې ټول ملک یې وګړي دي. خو وروسته څرګنده سوه چې د 40 په شاوخوا کې کسان پکې وژل سوي دي. له بده مرغه چې د امان کونډه او ماشومان هم په شهیدانو کې پیدا سول. شهیدان ورته ځکه وایم چې دوی ټول مظلومان او د یوې نامقدسې جګړې قربانیان وو. هیڅوک هم په دې شک نه لري چې دغه کسان بې ګناه او بې سرپناه وو. خواښې مې له ډېره خفګانه په ورځ کې 3-4 ځله ذوب کېدله. 10 ورځې وروسته یې له ډېره خفګانه په خپل کور کې ساه ورکړه او زموږ پر سر یو بل آسماني کاڼی هم را پرېوت. نور نو ما او سلطان ته له اوښکو او درد نه پرته بل څه نه را پاتې. هره شیبه مې په ویر او غم کې تېرېده. خو د تقدیر زړه لا هم په موږ نه و سوړ سوی.
پلار مې له څو همکارانو سره کندهار ښار ته د کوم قضایي سیمینار لپاره تللی و. 2 شپې تیرې کړې. له هغې خوا چې راتله د کوم شیطان په سبب د طالبانو په کمې نور برابر سو. دغه شیطانات ورته یوه داسې کس کړي وو چې پلار مې د هغه ناحقه پلوینه وکړې. 3 ورځ خبره سوم چې زما د پلار په شمول د محکمې د 4 نورو کارکوونکو په مرمیو سوري جسدونه لښکرګاه ته راوړل سوي دي. د دې غم بیان زما په الفاظو کې نسي راتللی. بله ورځ خبر راغلی چې د سلطان یوازینی تره پر تاریاکو له قاچاقبرو سره په کومه لفظي لانجه کې د هغوی له خوا په ډزو ووژل سو. سلطان ته هم ګواښونه کېدل چې خپله دنده دې پرېږدي. یوه شپه یې راته وویل چې هلمند یو ځل بیا د پېښور په نیت پرېږدي، خو په لارو کې باور یې نه دی چې د طالبانو له ویرې به خوندي ووځي که نه، ځکه طالبانو هم د بهرنیو خوندي هر ځای تلاشي کولې. 2 کاله په همدې ناورین کې تېر سول. هر چا تمه لرله چې په نوې میاشت کې به حالات سم سي، امن به راسي، خو هر څه برعکس ختله. د نجونو مخکیني فعال ښوونځي د طالبانو له ویرې وتړل سول. په شاوخوا ولسوالیو کې هره ورځ ګرمې جګړې روانې وې او بې ځایه مرګونه کېدل، تر دې چې خپله د لښکرګاه ښار هم خوندي نه و. اوس د کیسه لیکنې لپاره سوژې ډېرې وې، خو په ما کې د لیکلو توان او مینه نه وه پاتې. هره شیبه او هره ورځ د کیسه لیکنې لپاره یوه سوژه وه، خو د هر څه په روغو زړونو کېدل. اوس راته خپل ځان د ژوند په کتاب کې د یوې کیسې اتله ښکارېدله. هغه څه چې په هلمند کې تېرېدل یوازې ما غوندې بېوزلو نجونو ته څرګندېدل او موږ ورباندې تر هر چا ښه پوهېدو. زما ویره هغه وخت لا زیاته سوه چې سلطان به هر مازدیګر د پولیسو یو رینجر موټر تر کوره را رسولی. ما به بار زارۍ ورته کولې چې کابل ته به ولاړ سو، له دولتي چوپاړه نور تېر سه، هلته ته کولی سي چې په هره رسنۍ کې کار وکړې. د اوسنۍ زمانې له عالي مهارت انګلیسي ژبې څخه برخمن یې. خو هغه به په حسرت سره ویل چې خپل هلمند ته باید پام وسي، ګوندې چې یوه ورځ هلمندیان واقعیت ته غاړه کښېږدي. د 1988 لوریز کال د ساور میاشت وه. له سړه ژمي وروسته بیا طالبان فعال سوي وو. یوه ورځ د شپې ویده وو چې په تیاره کې شور ماشور سو او د ډزو غږونه واورېدل سول. پولیسو په لاسپیکرونو کې نارې وهلې چې له خپلو کورونو مه راوځي، ښار ته طالبان راننوتي. زما سره مې د مور او خورګانو ویره وه، ځکه د هغوی کور د ښار په څنډه کې وو او موږ یو څه په امن کې وو. سلطان ته مې وویل چې میوند ته دې ټلیفون وکړي. همداسې یې وکړل. ما لیدل چې د لومړي ځل لپاره د سلطان لاسونه لړزېږي. له هغې خوا د میوند له شوره ډک اواز راخلي. ګډې وډې خبرې یې کولې، خو دومره ورباندې پوه سو چې د دوی له کوره بهر په شاوخوا کورونو کې وسلوال طالبان چې مخونه یې پټ کړي ورننوتي. دوی په کورونو کې پناه اخیستې او موږ ته وایي چې شور مه کوئ. هره شیبه مو په مرګ او نورو ښکنځلو ګوښه وي. په همدې خبرو کې د یوې چیغې سره د هغه آواز بند سو. شیبه پس په هوا کې د جټ الوتکو آوازونه واورېدل سول چې په ټیټه فضا کې الوتنې کولې. له دې غږونو سره که څه هم عادت سوي وو، خو په شپه کې ډېر ویرونکي ښکارېدل. څو ځله یې د ښار کومه څنډه بمبار کړه او د ډزو غږونه روان وو. نیمه شپه آوازونه یو څه غلي سول، خو بهر ته هیچا هم د وتلو اجازه نه لرله. زما د مور او میوند ټلیفونونه هم بند وو. د سهار یا په خورېدو و چې پاڅېدم. موږ ټوله شپه په ویښه د پښو په سر تېره کړې وه. سهار هسې پر مشکي وړې وم، خو کتل مې چې سلطان مې تر څنګ نسته. فکر مې وکړ چې جومات ته د لمانځه لپاره به تللی وي او یا به د شپې د پیښې په اړه چانه معلومات راټولوي. که څه هم هغه بېګا د ډېرو پولیسو او امنیتي کسانو ته چې د ورسره پېژندل زنګ وهلی وو، خو د هیچا سره هم د دې ناڅاپي پیښې په اړه معلومات نه وو. بهر ته مې وکتل، ټوله فضا ګردونو پوښلې وه. لا هم په هوا کې ګرجنه وریځ خپره وه. په اسمان کې د الوتکو پیکا غږونه اورېدل کېدل. شګوفه چې اوس 4 کلنۍ ته نږدې کېده په خواږه خوب ویده وه او کله کله به یې شونډې مسکۍ سوې، خو نه پوهېږم چې کوم خوب به یې لیده. په کومه کوڅه کې به یې له چا سره لوبې کولې. کله کله به یې خندا هم وکړه چې ماته حیرانوونکې نه وه. هغه زما او سلطان د مینې لومړۍ ثمره وه او په دواړو دومره ګرانه وه چې سلطان به ویل چې تر څو شګوفه په لومړي ټولګي کې نه وي
باید زموږ په کور کې بل ماشوم نه وي پیدا سوی. زما زړه بېډاره په سلطان پسې دررسېده. نږدې 8 بجې به وې چې په دروازه راننوتې. اوس مې پام سو چې د کور دروازه خلاصه پاته سوې ده. مخ یې سپېره و او سترګې یې له اوښکو سرې اوښتې وې. په ځان کېناست او ناڅاپه په ژړا سو. وروسته چې په خبرو راغلی نو څرګنده سوه چې د شپې په بمبار کې زما د مور کور او شاوخوا 6 کورونه له خاورو سره خاورې سوي دي. پکې پټ وسلوال څه چې کومه چرګه او سپی هم ژوندی نه دي پاته. یوازې زما کاکا او د کاکا ناوې چې شپه یې په بل ځای کې وه ژوندي پاته سوي دي. د دې خبرې په اورېدو مې په زړه کې د درد څړیکه راغله. همالته ذوب را باندې راغلی و او بیا په ځان نه یم پوهېدلې. ملکي خلک د یوه اشر په ترڅ کې خاورو ته وسپارل سول. وسلوال وژل سوي کسان د څو ورځو لپاره د بهرنیو عکاسانو لپاره ایښودل سوي وو چې حکومتي او بهرني ځواکونه ورباندې خپله بریا نړیوالو ته څرګنده کړي. خو هیچا هم له دې نه وړاندې هغه هدیرې ته سر ورښکاره نه کړ چې زما مورجانه، میوند، لیلا او ډیوه پکې د ناڅرګنده ګناه په تور په بدې خوب ویده وو. نور نو زموږ په کورنۍ کې دومره څوک نه وو پاتې چې زما د کورنۍ قبرونه له نورو بیل کړي. په هغه خو د بیرغونو جوړول او ګلونو شیندل لا پر ځای پرېږده. سلطان هم د سودایانو غوندې له درده یوه خبره نه کوله. یوه میاشت مو له ډېر غمه یوازې دومره څه خوړل چې د نورو غمونو د هر کلي لپاره ورباندې ژوندي پاته سو او خپلو دردونو ته وژاړو. خو د ازمایښت ورځې لا پای ته نه وې رسېدلې. کله به مې له ځانه سره شکرونه ایستل چې په داسې کورنۍ کې واده سوی یم چې ټوله لوستې ده. که په یوه بله کورنۍ کې وای نو حتمي به په بد شګون سره مشهوره وای. ځکه د سلطانو دی د کورنۍ د بربادۍ پیل زما له راتګ سره پیل سو. یوه میاشت وروسته راته سلطان وویل چې سبا د والي سره په یوه کاروان کې د کجکي د برېښنا بند د کتلو لپاره ځي، ځکه چې ځینې بهرنیان غواړي چې دغه بند ورغوي، نو له نږدې څخه یې ګوري. ما منع کړ، خو ویلې چې د انګلیسي ژباړن په توګه د والي غوښتنه ده چې باید هلته ورسره ولاړ سم. سبا ورځ هم داسې وسول. ماپښین مې راډیو نیولې وه. سلطان مې بې وخته پر زړه ورېده او شګوفې په انګړ کې لوبې کولې. په راډیو کې یو عاجل خبر راغلی چې د والي د موټرو په کاروان د کجکي بند ته د راستنېدو پر مهال د سړک د غاړې بم چاودلی. سر را باندې وڅرخېد. ژر مې سلطان ته زنګ وواهه، خو موبایل یې بند و. په خبر کې راغلی و چې والي ته زیان نه دی رسېدلی، خو د ولایت د مقام یو مشاور او 3 کارکوونکي چې په یو موټر کې سپاره وو وژل سوي دي. مازدیګر مهال څرګنده سوه چې دا ټاکه هم د یوې بېوزلې نجلۍ پر سر رالوېدلې ده. شاوخوا ګاونډیانو د پولیسو په بدرګه د سلطان په وینو سور او ټپي بدن چې نور له پیژندګلوي وتلی و د ولایت نه په تیارې کې راوړ. ما په دروازه کې ځواب وکړ او هغوی په مازدیګر کې زما سلطان خاورو ته په وینو لړلی وسپاره. په دې 4 کونجه دنیا کې زما یوازینی پناهګاه او ساتونکي له خدای نه وروسته سلطان و. هغه هم په وینو سور رانه لاړی او 4 کلنه شګوفه یې د مینې د یادګار په ډول راته پرېښوده. زه نیمه شپه په صد راغلم چې په روغتون کې وم. یوازینۍ هیله مې همدا وه چې نور ځان ووژنم. هسې هم د تقدیر په پاڼه زموږ په کورنۍ کې دا اجل د وروستۍ غشي نښه زه وم. خو بیا به مې شګوفه سترګو ته ودرېده چې د یوې سپېڅلې مینې وروستۍ څلي ته ورته وه. یوه غیبي اواز به هره شپه راته ویل چې نه ښکلا داسې مه کوه. درنو اورېدونکو، دا برخه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې برخې د الله په امان.